د ماشومانو په مخ کې د سګرټ څکولو ضررونه. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلاس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ، روغ او صحتمند اوسئ. هیله لرم چې دا ویډیو تر پایله وګورئ. څېړنه ښایي هغه پلار چې سګرټ څکوي کوچنیان یې په وژونکې ناروغۍ اخته کیږي. نویو څېړنو ښودلي هغه پلار چې په کور کې سګرټ څکوي کوچنیان یې په سختو او وژونکو ناروغیو اخته کیدلی شي. د امریکا څېړنیزې مجلې په یو خپاره شوي راپور کې ښودلي خپل کوچنیان په خپل لاس د مرګ خولې ته ورکوي. که چیرې سګرټ څکوونکی پلار هره ورځ له خپل ماشومانو سره تر 10 ساعتونو وخت تېروي، نو په کوچنیانو کې د بیلابیلو مرګونو ناروغیو امکانات زیاتیږي. د څېړنې له مخې ویل شوي هر هغه پلار چې سګرټ څکوي کوچنیان یې د هغه په پرتله چې سګرټ نه څکوي د زړه ناروغۍ په 20%، د فلج ناروغۍ 23% او د سږو ناروغۍ 42% د موندل کېدو امکانات وي. د دغه څېړنې په ترڅ کې څېړونکي له 1,000 کسانو څخه ازموینه واخیستله. دا هغه کسان وو چې په خپله یې سګرټ نه څکول خو بیا هم د سږو، زړه او فلج ناروغۍ ښکار ول. دوی په اصل کې د نورو له کبله د سګرټ لوګی کش کړي وو. هغه کسان چې د سږو ناروغۍ څخه د مرګ ښکار شوي، ځینې د هغه پلارونو له امله چې سګرټ یې څکول د دغه ناروغۍ ښکار شوي وو چې په پای کې د مرګ خولې ته وغورځېدل. سګرټ له هیڅ کوم اړخه ګټه نه لري. تر دې دمه یو شمېر څېړونکي ثابته کړې چې سګرټ څکول په خپله انسان د مرګ خولې ته اچول دي. بیلابیل سرطانونه رامنځته کوي او دود یې څنګ کې له نور کسانو هم له ځان سره د مرګ خولې ته وړي. په عام ډول هغه کسان چې سګرټ څکوي او خولې پر سرطان اخته کیږي او ترڅنګ هغه کسان چې د سګرټ دود ورسیږي پر پورته ډوله مرګونی ناروغیو اخته کیږي. ډیره مننه کوم چې تر دې د موږ سره یو ځای وست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو پښتو پلاس چینل سبسکرایب، زنګولي بټن ووهئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.